بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول روغ جوړ اوسئ. نو د حرفې مضمون مخکینی لوست مو باید په ښه ډول زده کړی اوسي او کورنۍ دنده مو په بشپړ ډول پای ته رسولي اوسي. مخکینی لوست مو د څه په اړه و؟ د فلزاتو د دایمي نښلولو په هکله و. دا چې څرنګه موږ کولی شو یو فلز د دایمي په شکل ونښلوو تر څو هغه بیرته واز نه شي او یو ښه وسیله یا ښه شی د فلز موږ ته راشي. نو د همغسې اتصال نه مو ګټه اخیستله. هغه اتصال خو موږ تاسو ته په مخکیني لوستونو کې ولوسته چې د څه په وسیله کېده، د پچکاري په وسیله کېده. موږ د پچکاري په وسیله وشو کولی چې دوه فلزه یو بل سره ونښلوو. نو دا چې دا پچکاري څه رقم کېږي، دلته تاسو ته یو عنوان درکړل شوی دی، د عملي کار دی. د دې لپاره چې دا عملي کار تاسو وکوئ، تاسو ته به ووایم چې کوم شیان ته تاسو اړتیا لرئ. لکه د پرچ میخونه، د دې لپاره چې عملي کار وکړئ، د پرچ میخونه همدارنګه دوه ټوټې اوسپنهیي څادر، د دې لپاره چې هغه دواړه اوسپنهیي څادر یو بل سره ونښلوئ باید دوه ټوټې وي، ځکه یو یې بیل وي بلې. نو د دې لپاره هغه یو بل سره ونښلوئ چې یو دایمي نښلونه اوسي. بعد له هغې باید تاسو یو خطکش ولرئ، خطکش تر څنګ ستنهیي خطکش هم ځان سره ولرئ تر څو د هغه اندازه تاسو ته معلومه شي. دا داسې د اړتیاو توکي ول چې تاسو ته مو ویلې. نو بعد له دې تاسو په عملي کار کې څه کوئ؟ نو تاسو چې کله دا شیان واخیسته، هغه دوه ټوټې د فلز واخلئ او یو بل سره د یو ځای نښه کړئ. د پنسل په واسطه یا د هغه خطکش یا ستنې په واسطه تاسو کولی شئ چې خپل فلز مو نشاني کړئ. نو هغه د دوه فلزونو هغه ځایونه نشاني کړئ چې دواړه یو شی وي. کله چې مو دا نښه کړل یا نشاني کړل، بعد له دې دوی دواړه د څه په وسیله د څټک په واسطه تاسو کولی شئ چې دوی ته یو ښه ضخامت ورکړئ او دوی یو بل سره ونښلوئ. لکه څنګه چې تاسو ته په کتاب کې تصویرونه ښودل شوي دي. په لومړني تصویر کې تاسو ګورئ، په همدارنګه په دویمه مرحله کې او په نورو مرحلې کې بالاخره تاسو ته د پچکارۍ د مرحلې په واسطه تاسو ته یو ښه فلز درکړل شوی دی چې تاسو د پچکارۍ طریقه تاسو ته ښودل شوې ده. بعد له دې تاسو دا فلز اخلئ، د څه په وسیله؟ د مذابو فلزو په واسطه کولی شئ یو بل سره ونښلوئ او پچکاري عمل مو ترسره کړئ. نو بعد له دې تاسو یو تجربه د پچکاري عمل نه به انشاءالله ولرئ چې دا عملي کار و چې تاسو ته په اړه معلومات درکړه. را به شو د دې په اړه چې کله چې موږ دا دوه فلز یو بل سره نښلوو، لیمکاري چې یو برخه د فلزکاري وي، دا هم پکې ګټه اخیستلی شي. ځکه چې په لیمکاري موږ کولی شو چې ډېر کارونه د فلزاتو وکړو. نو خپله لیمکاري څه شی دی؟ د لیمکاري لپاره داسې یو آله وي چې هغه آله د څه په نامه یادیږي؟ د کاوه په نامه یادیږي. کاوه خپله ګرانو زده کوونکو داسې یو آله وي چې تاسو یې په کتاب کې تصویر ګورئ. دغه دی تصویر یې ډېر ښه تاسو ته معلوم شوی دی. دا برقي یا برېښنایي وسیله وي چې کله چې ساکټ یې چوخ شي نو دا ګرمیږي او د څه لپاره؟ د هغه فلزاتو ته چې ضخامت یې ډېر وي یا هر رنګ فلزات چې وي، دا کولی شي چې خپل فلز اوبه کړي یا ذوبې کړي. نو دا داسې یو آله وي چې د لیمکاري په وخت کې دې نه ډېره ګټه اخیستل کېږي. د دې لپاره چې موږ یو فلز اوبه کړو او هغه وشو کولی چې بل فلز سره ونښلوو د مذابو فلزاتو په هکله، نو موږ کولی شو د کاوې څخه ګټه واخلو. نو ولې د کاوې څخه؟ ځکه چې کله کاوه موږ چوخ کړو، داسې یو پنسلي غوندې شکل لري، نوکه لري. کله چې موږ د ده ساکټ چوخ کړو نو دا خوا چې سر وي دا ګرمه راځي او د دې لامل ګرځي چې هغه فلز ته چې موږ نږدې کړو هغه ذوب شي او یو بل سره ونښلول شي. نو سربیله له دې موږ د لیمکاري په وخت کې ډېر باید خپله پاملرنه وکړو. د دې لپاره چې هغه فلزي کارونه کوو باید هغه ځای مو پاک او سوتره اوسي. د دې لپاره تاسو ته دلته بل یو عنوان درکړل شوی دی چې د څه په اړه دی؟ د ګنده پیروزه یا د لیمکارۍ د غوړې په هکله ده. خپله ګنده پیروزه څه دی ګرانو زده کوونکو؟ مخکې له دې چې موږ لیمکاري وکړو، ګنده پیروزه داسې یو مواد چې موږ په هغه کولی شو خپل د لیمکاري سطحه پاکه او سوتره کړو. د دې لپاره چې موږ په فلزکاري کې لیمکاري مو په ښه ډول اوسي، هغه څه چې موږ غواړو لاسته راوړو هغه پاک اوسي. د هغه لپاره باید د هغه ځای زموږ پاک اوسي، لیمکاري مو باید پاکه شکل کې اوسي. نو موږ د ګندې پیروزې د غوړۍ څخه په استفاده کولی شو هغه ځای پاک کړو. نو دا د څه لامل ګرځي؟ خپله ګنده پیروزه ګرانو زده کوونکو د دې لامل ګرځي چې هغه اکسایدونه چې په هلته وجود لري هغه له منځه یوسي او داسې ګاز تولید کړي چې هغه ځای پاک کړي. سربیله له دې
خپله لیمکاري موږ په د څه شي په واسطه کوو. خپله لیمکاري موږ د داسې یو سیم په واسطه کوو چې د الیاژ او د سرپو څخه جوړ شوی وي. تاسو تصویر په کتاب کې ښه لیدلی شئ. دا د لیمکاري سیم وي چې نسبتا په ټیټه درجې حرارت کې دا کولی شي چې ویلې شي یا اوبه شي. نو ګرانو زده کوونکو موږ خو د فلزکاري په هکله پوه شو. د دې لپاره چې موږ داسې کارونه د کاوي څخه یا هم د بعضې نور نښلونې د فلزاتو څخه څرنګه باید خپل ځان وساتو او موږ ځان ته خطر ونه لري باید څه وکړو. تاسو ته عنوان درکړل شوی دی چې د ساتندوي یا د حفاظتي ټکي په هکله ده. په لومړي قدم کې موږ باید څه وکړو؟ موږ باید هغه کاوه چې د حرارت باعث کېږي هغه حرارت تولیدوي باید په میز یا په تختې کېنږدو، ځکه چې هغه که لګېدلي اوسي د تختې د اورلګونې یا د غټې اورلګېدلې سبب ګرځي. سربیله له دې موږ باید هغه کاوې نه چې ګټه اخلو، ځکه هغه حرارت تولیدوي، د هغه سیم یا خپله کاوه د ګرمو اوبو څخه کېنږدو، ځکه چې د دې لامل ګرځي چې زموږ ځان ته او یا مال ته مو خطر وشي یا کوم اورلګېدنه وشي. نو ګرانو زده کوونکو دا زموږ نننی لوست باید په ښه ډول مو زده کړی اوسي او کورنۍ دنده مو همدا ده چې خپل دا لوست مو په ښه توګه زده کړئ. نو انشاءالله چې تر دې بیا راځم تاسو ته بل لوست وړاندې کوم. تاسو پاک الله ته سپارم. د الله په امان ښه وخت ولرئ.